بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېږه. افغان شاعر مطیع الله تراب د زړه درېدو له امله ومړ. د پښتو ژبې مشهور شاعر مطیع الله تراب د زړه درېدو له امله د دوشنبې په ورځ ساه ورکړه. زوی یې ابدال تراب بي بي سي ته د خپل پلار د مړینې پخلی کړی دی. ګڼو پښتنو لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. ورته مهال د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم د ښاغلي تراب پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ولسي شاعر مطیع الله تراب وفات سخت متاثره کړی دی. د ننګرهار شهید معلم اولګل لوبغالي ته د یوې چورلکې په وسیله د ملي او حماسي شاعر مرحوم مطیع الله تراب جنازه تر رسیدو وروسته عامه روغتیا ریاست ته ولېږدول شوه. مسؤلین وایي ټاکل شوي چې نن ماسپښین 2 بجې به د مرحوم د جنازې لمونځ په شهید معلم اولګل لوبغالي کې ادا او د خوږیاڼو ولسوالۍ په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغه جنازه دې ولایته د لوړپوړو مسؤلینو او نورو هیوادوالو له لورې بدرګه شوه. د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافتیا باندې نور نه غږېږم. زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم. د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ، مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ. هی سبا به یې ومنئ، سبا به یې ومنئ، سبا به یې ومنئ، خو زور به مو په لاس کې نه وي. بله وکړه سبا به یې ومنئ، خو زور به مو په لاس کې نه وي. تنبل به وي در سره، شور به مو په لاس کې نه وي. که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرېږئ، بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرېږئ. که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرېږئ، بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرېږئ. د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه. د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه. ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه، ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه، د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه. هی مرګ په پوره دی، یو ثانیه به پکې نور رانشي. مرګ په پوره دی، یو ثانیه به پکې نور رانشي. هغه متل دی د ګور شپه به مو په کور رانشي. ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي، خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي. لویه جرګه راوغواړئ، یو پلټنه وکئ، که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ. ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي، خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي. لویه جرګه راوغواړئ، یو پلټنه وکئ، که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ. تر شا لښکر نه ګرځوي، خو له خپل ځان ډېر وي. باز که دښمن دی، خو د باز هم دښمنان ډېر وي. شپون کرامه ساتي، خو ځان هم په رمو ساتي. شپون کرامه ساتي، خو ځان هم په رمو ساتي. دې کې لیوان ګډ دي، رمه دې له هغو ساتي. تعجب نه ده چې د ویښې مور نه غلا کېږي، دا ناول و نه آخر داسې به باک بیا کېږي. بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ، بل ویل لرلی غېږ ته دروړو ناندان یابئ. د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې، د پښتونخوا زلمیا تا تر کوم عنوان لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ. د تاوان لاندې ما که بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه، ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه. ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی، که د لاریون، که د زندان دی، که څوک نن شهید دی، واویا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې، واویا کاله که مو خپلې ککرۍ ماتې کړې. 40 کاله کې مونږ 2 امپراتورۍ ماتې کړې. نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې. دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې؟ نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې. دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې. څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی، 200 کاله کې 90 ځلې کابل وران شوی. څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی، 200 کاله کې 90 ځلې کابل وران شوی. سړک، ښوونځی، برېښنا، روغتون له استقلال نه قربان، لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان. نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي، ټوپک ته لاس کوي، د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي، ټوپک ته لاس کوي.